په روان لمریز کال کې د هرات پوهنې ریاست اداره کې په بېساري ډول د بودیجې کموالی راغلی چې دې چارې د هرات پوهنې اداره او ښوونکو ته په ژوند کې ستونزې جوړې کړې دي. د هرات پوهنې ریاست مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د پوهنې ریاست په اداره کې د بودیجې د کمښت له کبله د دې ولایت د اوو ولسوالیو او ښار اړوند منځنیو ښوونځیو د معلمینو معاشونه نه دي ورسېدلي چې په خبره د چارې د ښوونکو ژوند ټکنی کړی او ګڼ شمېر ستونزې یې ورته زېږولي دي. هرات کې یو شمېر مدني فعالانو ولایتي شورا غړو او د دې ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو د یو خبري کنفرانس پر مهال د دې ولایت د پوهنې ریاست ادارې په مالي برخه کې د کمښت او د بودیجې د کموالي څخه خبرې کوي چې د ښوونکو ورځني چارو کې یې ګڼې ستونزې زېږولي. د هرات د پوهنې ریاست مالي او اداري مدیر عبدالغفور طاهري وایي چې د هرات ښار د منځنیو ښوونځیو په ګډون د دې ولایت د اوو ولسوالیو د ولینده یا قوس میاشتې د معلمینو معاشونه نه دي ورسېدلي چې په خبره یې دې چارې د ښوونکو ستونزې پسې زیاتې کړې او د ژوندانه چارې یې ځینې ټکنۍ کړي دي. بودجه معارف هرات مشخص در کد برنامه تعلیمات این معتبری فعلا کسری بودجه داریم بالاتر از 2 میلیارد افغانی آمده و این پول 100% برای فعلا مصرف شده که متاسفانه بالاتر از 80-85 میلیون افغانی ما کسری بودجه داریم و علت کسری بودجه قسمی که بیشتر گفتم اجرای معاشات عیدی معلمین، امتیاز قدمای معلمین که از این مبلغ 130 میلیون افغانی جمله شد از اینا میشه که ما توانستیم 40 میلیون افغانی ولی ما وزارت معارف انتقال داده و 20 میلیون افغانی هم امروز انتقال دادن که معاشات برج جعفر انجیل ما اجرا شده که متاسفانه 7 ولسوالی ما به شمول متوسطه های شهر با جمع معاشات اقوزمای تدریسی و اداری به شمول معلمین داخل تشکیل و خارج تشکیل که ولسوالی ها میشه با شما نام میگیرم معاشات برج قوس از اونها انجیل برج قوس یعتبر فعلا نتونستیم اجرا کنیم متوسطه های شهر برج قوس اجرا نشده. په همدې حال کې د هرات ولایتي شورا غړي د ښوونکو د معاشونو په ورکړه کې ځنډ او خنډ د اندېښنې وړ ګڼي او وایي په دې اداره کې په بېلابېلو پلمو امتیاز اخیستنې کېږي خو ښوونکو ته خپل اصلي حقوق نه ورکول کېږي. متاسفانه دولت در چند بخش همین کارها شده. در ریاست انکشاف دهات 9 ماه که انکشاف دهات ریاست انکشاف دهات سروی کردند منطقه ها و مناطق که برای مردم سولر داده بشه اما گفتن یک کمپاین انتخاباتی بوده و هیچ گونه کمک در این رابطه نشده و مبالغ بسیار هنگفتی هم بوده. 9 ولسوالی هم ارزیابی شده. در خود شورای ولایتی از طریق ارگانهای محل بنا به دلایل نامعلوم معاشهای تمام کارمندای شورای ولایتی اعضای شورای ولایتی تقریبا 15,000 از هر معاش کم شده. در ریاست معارف میبینیم که به یک نحوی از آنها بودجه بنا به یا تبلیغات یا هر چه که هست امتیازهای داده میشه اما حق مسلم معلم از اینجا گرفته میشه. په هرات کې د ښوونکو او د پوهنې ریاست اداري کارکوونکو د معاشونو د خنډ خبره په داسې حال کې کېږي چې په منځني ډول هر ښوونکی په میاشت کې 6 زره تر 9,000 افغانۍ معاش اخلي چې د ښوونکو د ژوندانه چارو په پرمخ وړلو کې بسنه نه کوي.